بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د اسلامي نړۍ هغه ستر اتل دی چې 800 کال وروسته نن هم د هر مسلمان په زړه کې یو ځانګړی ځای لري. د اسلام په تاریخ کې دا یو غیرتي او بهادر لیډر تیر شوی چې د سلطنت په وخت کې د چا مجال نه چې د اسلامي ارزښتونو سپکاوی وکړي. د صلیبیانو یو حکمران چې رینالډ نومیده د مسلمانانو لوی دښمن و. د به د مصر او شام ترمنځ سفر کوونکو تجارتي قافلو حملې کولې او د مسلمانانو مالونه به یې لوټ کول. د پر مدینې منورې د برید کولو تصمیم هم نیولی و، خو پر سمندر د هوا د خرابېدو له امله یې دا ناوړې پریکړه ناکامه شوه. د یوه ورځ د حاجیانو پر قافلې حمله وکړه او وی ویل چېرته دی ستاسې محمد، غږ کړئ ورته چې راشي او تاسې وژغوري. کله چې د دې پیښې خبر صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته ورسیږي، قسم وکړي چې د رینالډ سر به په خپلو لاسونو پرې کوم. د صلاح الدین ایوبي دا ارمان هغه مهال پوره شي چې کله په 1180 کال د اروپوي هیوادونو لښکر د صلاح الدین پر وړاندې د جګړې لپاره د حتین میدان ته راشي. صلاح الدین ایوبي د الله تعالی په نصرت سره د صلیبیانو لښکر ته یوه تاریخي ماتې ورکړي او د رومي امپراتورۍ 12 پاچایان د صلاح الدین مخې ته راوړل شي چې په دې کې رینالډ هم وي. دوی زیات تږي شوي وي. صلاح الدین په خپلو لاسونو دوی ته د څښلو لپاره اوبه ورکړي، خو رینالډ ته یې ورنه کړي. رینالډ ته د اسلام قبلولو دعوت وکړي او ورته ووایي ته مسلمان شه، زه تا ته د سپېڅلي دین دعوت درکوم. خو بدبخته رینالډ د صلاح الدین له خبرې انکار وکړي او مسلمان نشي. صلاح الدین ورته ووایي ما 2 ځلې ستا د وژنې قسم کړی و. اول کله چې تا پر مدینې منورې د برید کولو اراده کړې وه، او دوهم کله چې تا د حاجیانو پر قافله حمله وکړه او ودې ویل چېرته دی ستاسې محمد، غږ کړی ورته. نن د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو غلام ستا د هغې خبرې فریضې د ادا کولو لپاره ستا مخې ته ولاړ دی. د همدې خبرې سره صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر خپله توره د رینالډ سر له تنه جدا کړ. نورو پاچایانو چې دا صحنه ولیدله نو له ویرې یې رنګونه ووهل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وفرمایل مه وارخطا کیږئ، زموږ په دین کې دا شی نشته. موږ له پاچایانو سره د پاچایانو چلند کوو، خو دا ظالم له حدوده وتلی و. قدرمنو سلطان صلاح الدین نسلا کردو په 1138 کال د اوسني عراق په تکریت ښار کې زیږېدلی و. صلاح الدین ایوبي د یوې حاکمې کورنۍ څخه نه و، بلکې د هغه تره شیرکاو د نورالدین زنګي رحمت الله علیه د فوز مشر و. په دې توګه هغه به خپل وراره هرې جګړې ته له ځان سره وړه. په هغې وخت کې اسلامي سلطنت په څو برخو ویشل شوی و. د عراق او شام زیاتره سیمې د خودمختاره حاکمانو تر واک لاندې وې چې هر وخت به یې په خپلو کې جنګونه کول. په داسې حال کې پر مصر فاطمي کورنۍ واکمنه وه. د بیت المقدس ترڅنګ د فلسطین پر زیاترو سیمو د صلیبیانو یرغلګرو کنټرول و. په دې وختونو کې نورالدین زنګي رحمت الله علیه د شام په ځینو سیمو بریدونه وکړل او خپل فوز یې د فاطمي سلطنت سره د مرستې لپاره مصر ته ولېږه چې په دې کې صلاح الدین ایوبي هم و. په دغه وخت کې د مصر فاطمي سلطنت چې له ډېر فساد له امله کمزوری شوی و، قدرت د خلیفهو څخه ډېر د وزیرانو په لاس کې و. په دغه وضعیت سره صلاح الدین ایوبي چې د خپل تره شیرکاو له مرګ وروسته د هغه پر ځای د فوز کمانډر و، فاطمي سلطنت خلیفه یې له واکمنۍ لرې کړ او خپله د نورالدین زنګي رحمت الله علیه د گورنر په توګه یې پر مصر واکمني پیل کړه. مصریانو هیڅکله داسې یو رحمدله او صحیح حکمران نه و لیدلی. صلاح الدین د مصر گورنر کېدو سره د قاهرې ټوله خزانه پر غریبانو خلکو کې ویشله او له ځان لپاره یې هیڅ یو شی پرې نه ښود. د نورالدین زنګي رحمت الله علیه مرګ وروسته سازشي درباریانو د زنګي کورنۍ سلطنت پر خپلو کې ویشلی و. کله چې صلاح الدین ایوبي دا وضعیت ولیده نو هغه مصر پر یو بل سلطنت بدل کړ او خپله سلطان شو. د سازشي درباریانو د سمولو لپاره یې پر شام برید وکړ او په لنډه موده کې دمشق فتح کړ. د مصر نه تر شامه پورې د یوې لوی سیمې واکمن شو. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر وړاندې د فلسطین صلیبي سلطنت یو لوی خنډ و. صلیبیانو په 1099 کال پر بیت المقدس قبضه کړې وه. د صلیبیانو د واکمنۍ یوه پیړۍ په پوره کېدو وه، خو دوی د نورو سیمو خلکو سره امن او سوکالي نه غوښتله. سلطان دوی سره د سولې کولو ډېرې هڅې وکړې ځکه چې هغه د ټولو سره په امن او سوکالي پاتې کېدل غوښتل. هغه د اسلامي نړۍ حاکمان هم په خپلو کې متحدول غوښتل ترڅو جنگ ته اړ نشي. یو یې د صلیبیانو سره د سولې تړون وکړ او دوهم یې د مسلمانانو واکمنانو یوه غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې بیا به په خپلو کې د یو بل پسې تورې نه راخلي. صلیبیانو د سولې تړون لغوه کړ
او د صلاح الدین پر وړاندې سازشونه پیل کړل. صلیبیانو د صلاح الدین سره دوامداره سوله نه غوښتله چې بالاخره په 1170 کال صلاح الدین ایوبي فوج چمتو کړ او له مصر ووته او پر فلسطین برید وکړ. په لومړیو کې بریالی شو او ډېرې سیمې فتح کړې، خو د دې سیمو د ساتنې لپاره یې زیات فوج شاته پرېښوده. بالاخره کله چې صلاح الدین د فلسطین رام الله سیمې ته ورسېد، د ده فوج نیمایي هم پاتې نه و. صلیبیانو دې ته په کتو سره له دې فرصته ګټه واخیسته او په 1170 کال ناڅاپه پر صلاح الدین برید وکړ او صلاح الدین دې ته اړ شو چې شاتګ وکړي. قدرمنو، دا د صلیبیانو لومړی فرصت و چې صلاح الدین ایوبي ته یې د جنگ په میدان کې لومړی ماتې ورکړه. د دې جنگ په اړه سلطان خپل ورور تورانشاه ته خط ولیکه. ویل موږ په ډېرې سختۍ سره ځان وژغورو، خدای جل جلاله به له موږ څخه کوم لوی کار ترسره کوو چې موږ یې له مرګه بچ کړو. سلطان د خپل غچ اخیستلو فرصت ژر ترلاسه کړ. دا چې صلیبیانو د فلسطین پر رام الله سیمه کې بریا ترلاسه کړې وه، فکر یې کو چې سلطان نور د خپل سلطنت دفاع نشي کولی، نو په دې توګه د بیت المقدس صلیبي سلطنت واکمن واړوین فور پر دمشق حمله وکړه. خو هغه پر دې خبر نه چې صلاح الدین ایوبي په قوت او قدرت کې هیڅ کمی نه راغلی. هغه فقط د یوې لنډې مودې لپاره د کم شمیر له وجې شاتګ کړی و. خو د واړوین د برید په ځواب کې صلاح الدین خپل ټول فوج چمتو کړی و. په 1190 کال چې کله دواړه فوجي لښکرونه یو بل ته مخامخ شول، په دې وخت کې صلاح الدین خپلو سرتیرو ته یو په زړه پورې تقریر وکړ او وی فرمایل مسلمان د ذلت له ژونده مرګ خوښوي، ورمخکې شئ او دښمن ته دا ثابت کړئ چې مسلمان پر شا نه بلکې پر سینه ټپ خوري. دوستانو، کله چې جګړه وشوه نو د صلاح الدین سرتیرو د واړوین لښکر ته یو لوی شکست ورکړ چې په پای کې واړوین له صلاح الدین څخه د سولې غوښتنه وکړه. قدرمنو، که هغه مهال صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه غوښتلی وی چې د دښمن له ماتې او کمزورۍ استفاده وکړي، نو په هماغه وخت کې فلسطین د دښمنانو له لاسه اخیستلی شو. هغه په دې هم خبرو چې دښمن د سولې تړون هم لغوه کولی شي، خو بیا هم هغه له رحم او مهربانۍ کار واخیست او یو ځل بیا یې خپل بدترین دښمن سره سوله وکړه. خو دا سوله د تیر وخت په څیر نه وه، ځکه چې دا سوله آخري سوله وه. د سولې تړون وروسته یو څو کاله په آرامه تیر شول. واړوین فور 1175 کاله پورې ژوندی و او هغه د سولې پر تړون هم عمل کو. د واړوین فور له مرګ وروسته ګای فلوزاین د بیت المقدس د صلیبي سلطنت واکمن شو. دا د مسلمانانو لوی دښمن و. د ده په وخت کې یو ځل بیا صلیبیانو پر مسلمانانو ظلمونه پیل کړل. رونالډ چې د صلیبیانو یو سردار و، د مسلمانانو پر قافلو بریدونه شروع کړل. دې وضعیت ته په کتو سره صلاح الدین ایوبي قسم وکړ چې پر خپلو لاسونو به رونالډ وژني. خپلو ټولو گورنرو او اتحادیو ته یې خط ولیکه. ورته یې ویل اوس د ظلم او کفر پر وړاندې د جنګېدلو وخت راغلی دی، ځانونه چمتو کړئ او زما مرستې ته حاضر شئ. بالاخره د مصر او شام ترڅنګ د نورو اسلامي هیوادونو څخه په لوی تعداد سرتیري دمشق ته راغلل. دمشق چې په هغه وخت کې د صلاح الدین پایتخت و. سلطان خپل فوج راټول کړ او د صلیبیانو تر کنټرول لاندې د تبریا ښار محاصره کړ. په ځواب کې رینالډ هم د جګړې تیاری ونیو. هغه د ګای فلوزاین نږدې ملګری و. په دې توګه ګای هم د خپل فوج سره میدان ته راغی. ویل کېږي چې صلیبیانو د بیت المقدس نیولو په وخت کې دومره فوج نه و راټول کړی څومره چې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر وړاندې جنگ ته چمتو کړی و. د ګای او رینالډ متحده فوج د سلطان صلاح الدین پر وړاندې جنگ ته چمتو شوی و. صلاح الدین صلیبیانو ته د ماتې ورکولو لپاره د حتین سیمه انتخاب کړه. په دې سیمه کې د اوبو یو څو ویالې وې. د صلاح الدین فوج د ویالو خوا کې ودرېده، بلکې د صلیبیانو لښکر پر وړاندې 20 کیلومتره لار پرته وه ترڅو سلطاني لښکر ته ورسیږي. په دې لاره کې د اوبو هیڅ درک نه و. ځینو صلیبي کمانډرو ویل چې په دې لاره موږ له ستونزو سره مخ کیږو. هلته د رسیدو لپاره موږ ته د اوبو اړتیا پیښیږي او هلته اوبه نشته. خو ګای فلوزاین د دوی خبره ونه منله، ځکه چې د باور درلوده چې په جنگ کې څوک هم د ته ماتې نشي ورکولی. د ده د دې یقین لامل صلیب اعظم و. صلیبیانو سره یو لوی صلیب و. د دوی عقیده وه چې دا هماغه صلیب دی پر کوم چې عیسی علیه السلام د رومیانو لخوا مصلوب شوی و. صلیبیانو دا صلیب 20 ځله له ځان سره د جنگ میدان ته وړی و او په هره جګړه کې بریالي شوي وو. ګای فلوزاین او ملګرو فکر کو چې د صلیب اعظم پښتون به په جنگ کې کامیابیږي، نو ځکه هغوی په ټولو ستونزو سترګې پټې کړې او د حتین پر لور روان شول.
خدا د دوی لویه ناپوهي وه. قدرمنو کله چې صلیبي فوج سلطاني لښکر ته نږدې شو ډېرې تندې او ستړیا له کاره باسلی و. بلاخره په 1180 کال د جولای په 4 نیټه صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د صلیبیانو لښکر پر وړاندې د حطین میدان ته راودنګل او صلیبیانو ته یوه تاریخي ماتې ورکړه. ډېری صلیبیان پرته له جګړې پر تیښته بریالي شول، ځینې ووژل شول او ځینې ونیول شول. ګای او رونالډ او نور اروپایي ملګري د سلطنتي سرتیرو لخوا صلاح الدین ایوبي مخې ته راوړل. صلاح الدین ایوبي پر هماغه ځای د رونالډ سر قلم کړ او باقي پاتې پاچایانو ته اطمینان ورکړ او ورته ویل مه ورخطا کیږئ، زموږ په دین کې دا شی نشته، موږ له پاچایانو سره د پاچایانو په څیر چلن کوو. قدرمنو 88 کاله وړاندې چې کله صلیبیانو پر بیت المقدس یرغل وکړ د فلسطین په کوڅو کې د مسلمانانو د وینو ویالې روانې وې، مګر دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل کوونکی انسان و. څنګه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د مدینې فتح وروسته خپلو بدترینو دښمنانو ته عفو وکړه، همداسې د بیت المقدس فاتح خپلو دښمنانو ته عفو وکړه او ټول صلیبیان یې آزاد کړل. په دې توګه په 1180 کال د اکتوبر په 2 نیټه صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه فلسطین آزاد کړ او 88 کال وروسته یو ځل بیا بیت المقدس د مسلمانانو په لاس ورغی. غرب نن هم د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د ښه چلن او مهربانۍ اعتراف کوي. هغه ټول صلیبیان آزاد کړل او ځینې د سلطان له رحمه اغیزمن شول او هملته پاتې شول. سلطان د صلیبي سلطنت واکمن ګای فلوزاین آزاد کړ، خو هغه د صلاح الدین د ښېګڼې غلطه استفاده وکړه او ټول هغه صلیبیان چې د بیت المقدس څخه وتلي وو له ځان سره کړل او د آکا سیمه یې محاصره کړه. د دې ترڅنګ په اروپا کې د صلیبیانو له لاسه د بیت المقدس وتلو له وجې غوغا جوړه شوې وه. اروپایانو د جګړې چمتووالی نیولی و او په انګلستان کې د صلاح الدین پر وړاندې د جنګېدو لپاره مالیه راټولول پیل شول ترڅو د جګړې لپاره فوج تیار کړي او اعلان وکړ د هر هغه چا به ګناهونه وبخښل شي څوک چې د سلطان پر وړاندې جګړې ته چمتو وي. په جرمني او فرانسه کې ښځو خپل سره خرڅ کړل او روپۍ د فوج لپاره ټولې کړې. بلاخره د انګلستان پاچا ریچارډ د فرانسې او جرمني فوج سره یوځای آکا سیمې ته راورسېد او برید یې وکړ. د آکا سیمې مسلمانان یې بندیان کړل. صلاح الدین ورڅخه د مسلمانانو خوشي کولو په بدل کې د صلیب اعظم ورکولو غوښتنه وکړه، خو ریچارډ د جګړې شوقي و. هغه 40,000 مسلمانان ووژل او د صلاح الدین غوښتنه یې رد کړه چې بلاخره د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ بله لویه جګړه پیل شوه چې په پای کې دواړو خواو ته دروند نقصان ورسېد. سلطان صلیب اعظم دمشق ته ولېږه چې وروسته بیا چا په سترګو ونه لیده او تر نن ورځ پورې د صلیبیانو صلیب اعظم پیدا نه شو. ریچارډ د 3 کالو جګړو وروسته په دې پوه شو چې سلطان صلاح الدین ته ماتې نشي ورکولی، نو سوله یې ورسره وکړه او خپل هیواد ته ستون شو. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په ژوند کې یو ارمان د حج ترسره کولو. هغه د عمر ډیرې شپې او ورځې په جګړو کې تیرې کړې، د حج لپاره وخت پیدا نه کړ. ویل کېږي یوه ورځ صلاح الدین ایوبي په دمشق کې د حاجیانو قافله ولیدله او په ژړا شو او یو حاجي ته یې غېږه ورکړه. د ناروغۍ له امله د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه روغتیایي وضعیت پیچلی شو. د دمشق خلک به د کور ورته ولاړو او د خیریت دعاګانې به یې کولې. 1993 کال د مارچ په 4 نیټه صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل روح خالق ته وسپاره. کله چې د سیمې خلکو ته یې د مرګ خبر ورسېد د دمشق په کوڅو کې د ویرونو او چغو غږونه جګ شول. د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه جسد په دمشق کې خاورو ته وسپارل شو. دا چې په 1919 کال د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې کله چې د انګلستان او فرانسې ځواکونو د ترکیې عثماني خلافت ته ماتې ورکړه او عربي سیمې ونیولې، په هغه وخت کې د فرانسا جنرال هنري ګروټ دمشق کې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه مزار ته ورغی او قبر ته یې لغته ورکړه او وی ویل پاسه صلاح الدینه موږ بیا راغلو. قدرمنو نن هم د اسلامي امت بچي او ښځې پر هماغه خاوره صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته غږونه کوي. الله تعالی دې په دې سخت وخت کې د فلسطین پر مسلمانانو خپل رحم وکړي.